کم تکلیف در رسیږي، کم مصیبت در رسیږي، صبر پې وکړه، عوض یې د الله نه وغواړه. هیڅ شی داسې نشته چې الله تعالی ترې انسان بې برخې کړي او عوض یې ورنه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو څوک په ړوندوالي صبر وکړي نو د دې په بدل کې به الله رب العزت ورته جنت ورکړي. که ستا سترګې الله اخیستې دي، ته یې ړوند کړی نو ته صبر وکړه، د دې په بدل کې به الله رب العزت تا ته اجر درکړي، الله به جنت درکړي. من اخذت حبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنه. په کوم مصیبت خواشیني نه ده پکار، ځکه دغه مصیبت چې د چا له لورې دی هغه ذات د دې د عوض او غوره بدلې ژمنه هم کړې ده، په دې شرط چې صبر پرې وشي. ځکه په جنت کې به صبرناکو خلکو ته ویل کیږي سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. پر تاسې سلامتیا ده څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست، د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلي یاست، نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې له سعید ابن جبیر رحمه الله نه نقل کوي، هغه فرمایي چې د انا لله و انا الیه راجعون د لوستلو لارښوونه یوازې دې امت ته شوي، یعنی دا د دې امت خصوصیت او ځانګړنه ده، او تیر امتونه سره له خپلو پیغمبرانو له دې نعمت نه بې برخې ول. چې مصیبت در ورسید انا لله و انا الیه راجعون ووایه. دا نعمت یوازې الله رب العزت د محمد رسول الله امت ته ورکړی دی. همداشان یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیزارو مزی وشلید، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام انا لله و انا الیه راجعون وویل. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله آیا دا هم څه مصیبت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مؤمن چې له هر ناخوښي کار سره مخ شي د هغه لپاره هغه یو مصیبت دی. له هر ناخوښ کار سره چې مؤمن مخامخ شي دا د هغه لپاره مصیبت دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی که په تاسې کې د چا د بوټانو مزی وشلیږي نو انا لله و انا الیه راجعون دی ووایي، ځکه چې دا هم مصیبت دی. همداشان د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چا چې د مصیبت پر مهال انا لله و انا الیه راجعون وویل نو الله تعالی به د مصیبت تلافي وفرمایي، آخرت به الله ښه کړي او د ضایع شوي شي په بدل کې به ورته تر هغې ښه ورکړي. نو قدرمنو اوریدونکو له دې امله په کار ده چې د مصیبت پر مهال انا لله و انا الیه راجعون د معنا او مفهوم په پامنیوي وویل شي، ځکه دا د الله رب العزت د لورینې او په غوره بندګانو کې د شمیرېدو لامل دی. موږ په خپله ټولنه کې په ورونو او په خویندو کې بې صبري ډېره زیاته وینو. نه چې مصیبت درته رسیږي انا لله و انا الیه راجعون ووایه، صبر وکړه چې الله د دې نه بهتر شی هم درکړي او د دې ترڅنګ الله تعالی دې د جنت په تلپاتې نعمتونو باندې ونازوي. موږ باید د صبر پایلې او اجر ته وګورو. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. دغه کسان چې دي په دوی به د هغوی د رب زیاتې پیرزوینې او رحمت وي او همدغه شان خلک پر سمه لار روان دي.